بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې به مو په تن وي. سهار سهار یم نن یو ځل بیا د یوې نوې موضوع سره ستاسو درانه خدمت ته حاضره یم. زموږ د نن ورځې موضوع د الله جل جلاله پیغمبران علیه السلام دي. د دې موضوع د کتلو او اورېدلو لپاره مهرباني وکړئ له موږ سره پاتې شئ. پیغمبر چاته ویل کېږي؟ نبی او رسول څوک دی؟ آیا د نبی او رسول ترمنځ توپیر شته دی؟ پیغمبران د کومو صفتونو لرونکي وو؟ آیا پیغمبرانو هم ګناه کوله؟ کله رسول یا کوم نبی څخه انکار وکړو څه کېږي؟ آیا یو څوک په خپل علم، اعمالو او عبادتونو کې په زیاته کوښښ کولو سره پیغمبر کېدلی شي؟ په انبیاوو څنګه او څه ډول ایمان او یقین ولرو؟ راځئ د ټولو پوښتنو ته د قرآني آیتونو او نبوي احادیثو په رڼا کې ځواب ووایو. د نبي او رسول تعریف. نبي هغه کس ته ویل کېږي چې د الله جل جلاله له لوري وحي ورته راغلی وي، او رسول هغه کس ته ویل کېږي چې د الله جل جلاله له لوري د یو نوي شریعت سره را استول شوی وي. د رسول او نبي ترمنځ توپیر. د پورتنیو تعریفونو پر اساس نبی هغه کس ته ویل کېږي چې الله جل جلاله شریعت ورته وحي کړی وي، مګر یو نوی قانون یا شریعت هغه ته نه وي ورکړل شوی. یعنی نبی د هغه څخه د پخوا رسول شریعت خلکو ته رسوي، خو رسول د ځان سره نوي قوانین او شریعت د الله جل جلاله له لوري خپل امت ته وړاندې کوي او د هغه پر تبلیغ باندې مکلف دی چې خلکو ته یې ورسوي. نو پر دې بنسټ رسول د مرتبې له مخې پر نبي لوړ دی. نو هر رسول نبی دی، مګر هر نبی رسول نه دی. د انبیاو شمېر. په قرآن کریم کې د 25 انبیاو نومونه ذکر شوي دي. د قرآن کریم په سوره انعام د 83 څخه تر 80 آیتونو کې د لاندې 18 انبیاو نومونه راغلي دي: ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام، نوح علیه السلام، داود علیه السلام، سلیمان علیه السلام، ایوب علیه السلام، یوسف علیه السلام، موسی علیه السلام، هارون علیه السلام، زکریا علیه السلام، یحیی علیه السلام، عیسی علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، الیاس علیه السلام، یسع علیه السلام، یونس علیه السلام، لوط علیه السلام. او همدارنګه 7 تنه یې په نورو مختلفو سورتونو او آیتونو کې ذکر شوي دي چې عبارت دي له آدم علیه السلام، ادریس علیه السلام، هود علیه السلام، شعیب علیه السلام، صالح علیه السلام، ذوالکف علیه السلام، او د ټولو انبیاو پیشوا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. او همدارنګه الله جل جلاله په سوره نساء کې د 144 آیت کې فرمایي: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. ژباړه: او موږ پر هغو پیغمبرانو هم وحی نازله کړي چې د هغو یادونه مو تا ته له دې څخه مخکې کړې ده، او پر هغو پیغمبرانو مو هم چې د هغو یادونه مو تا ته نه ده کړې. الله جل جلاله له موسی علیه السلام سره داسې خبرې کړي دي لکه څنګه چې خبرې کېږي. د پورتني آیت څخه څرګندېږي د کومو انبیاو نومونه چې په قرآن عظیم الشان کې راغلي دي. د دې څخه علاوه نور انبیا علیه السلام هم شته. په احادیثو کې د انبیاو شمېر 140,000 تنه او د رسولانو شمېر 314 تنه ښودل شوی دی، خو عالمان وایي چې په دې حدیثونو کې ضعیف والی دی. نو پر مجموعي شمېره یې توافق کوو او وایو چې انبیا علیه السلام شمېر څه کم یا زیات 140,000 نفرو ته رسیږي، چې دقیق شمېر یې نه دی معلوم. پر رسولانو باندې د اثبات دلایل او پر دوی باندې د ایمان حکم. د الله تعالی رسولان د هغه الله جل جلاله استازي دي چې د الله توحید او عبادت ته بلونکي او لارښوونکي وي،
او د طاغوت او شر څخه منع کوونکي دي. الله جل جلاله په سوره نساء کې په 150 آیات کې فرمایي: إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ژباړه: کوم خلک چې پر الله او د هغه پر پیغمبرانو کافران کېږي او غواړي چې د خدای او د هغه د پیغمبرانو په منځ کې توفیر وکړي او وایي چې موږ به ځینې ومنو او ځینې به ونه منو او د کفر او ایمان په منځ کې د یوې لارې ایستلو اراده لري. یعنی که چیرې موږ پر الله جل جلاله ایمان ولرو او د انبیاو یا د ځینو انبیاو څخه منکر شو، نو موږ پر بې لارۍ د تللو کوښښ کړی دی او د داسې حالت لپاره الله جل جلاله د همدغه صورت په 151 آیات کې فرمایي: أولئك هم الكافرون حقا وعتدنا للكافرين عذابا محینا. ژباړه: هغوی ټول پاخه کافران دي او د داسې کافرانو لپاره موږ هغه عذاب تیار کړی دی چې د هغو رسوا کوونکی او سپکوونکی به وي. یعنی حتی د یو رسول څخه انکار کول د ټولو رسولانو څخه انکار دی او د رسولانو څخه منکرېدل کفر دی. پر هغه انبیاو علیه السلام باندې تفصیلي ایمان راوړل لازمي دي چې نومونه یې په قرآن کریم کې ذکر شوي دي او همدارنګه پر پاته نورو انبیاو علیه السلام باندې اجمالي ایمان راوړل لازمي دي. دا په دې معنی چې یوازې دومره تصدیق کول چې نور انبیا علیه السلام هم شته، پرته د هغو انبیاو څخه چې الله جل جلاله یې په قرآن عظیم الشان کې نامونه ذکر کړي دي، لکه څرنګه مو چې په مخکې آیات کې اشاره ورته وکړه. د انبیاو صفتونه: نبوت یوه الهي ورکړه ده، هیڅوک په خپل کوښښ او زیار نبوت ته نشي رسېدلی او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په راتګ سره د نبوت لړۍ ختمه شوې ده او د اسلام دین کامل شوی دی. د انبیاو ځینې صفتونه په قرآن کریم کې په لاندې ډول بیان شوي دي: اول، ټول الهي پیغمبران معصوم، یعنی د صغیره او کبیره ګناهونو څخه پاک دي، یعنی په ټول عمر کې هم تر نبوت مخکې او وروسته له خطا او تېروتنې او ګناه د خدای په تایید خوندي او محفوظ دي. ځکه که خطا یا ګناه وکړي نو خلک نشي کولی هغوی د ځان او خدای ترمنځ ډاډمنه واسطه وګڼي او هغوی د ژوند په ټولو اعمالو کې خپل لارښود او رهبر وټاکي. الله جل جلاله په سوره نجم کې په 3 او 4 آیات کې فرمایي: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ژباړه: دغه محمد صلی الله علیه وسلم له خپل نفسي خواهش څخه خبرې نه کوي، دا قرآن خو یوه وحی ده چې پر هغه نازلیږي. همدارنګه په سوره انعام کې الله جل جلاله فرمایي په 80 آیات کې: واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم. ژباړه: هغوی مو غوره کړل او هغوی ته مو د سمې لارې ښوونه وکړه. دوهم، ټول انبیا بشر دی، یعنی دوی ټول د بشریت د ټولو صفتونو لرونکي دي. وږي کېږي، تږي کېږي، خوراک او څښاک کوي، ناروغه کېږي، خوب کولو ته اړتیا لري. الله جل جلاله د سوره توبه په 128 آیات کې فرمایي: لقد جاءكم رسولا من انفسكم. وګورئ، تاسې ته یو پیغمبر راغلی دی چې په خپله له همدې تاسو څخه دی. دریم، رسولان
تبلیغ کوونکي وي. هغه څه چې دوی د الله جل جلاله له لوري مکلف شوي وو نو تر نورو خلکو یې رسول. څلورم د انبیاو بل صفت ځیرکتیا ده. ټول انبیا ځیرک او د لوړ فهم خاوندان دي. همدارنګه انبیا علیه السلام ټول نارینه دي، کومه ښځه نبی او رسول نه ده راغلي، او ټول انبیا د عیبونو څخه پاک زړه سوان.